د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه عزتمن لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستان د علماو شورا رئیس د افغانستان د دیني عالمانو د فتوا هرکلی کړی دی او له اسلامي امارت څخه غوښتي چې د هغې د پلي کولو لپاره کار وکړي. ښاغلي اشرفي د دواړو هیوادونو د دیني عالمانو په رول ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې د فرضي ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته دیني عالمان سوله غواړي. د افغانستان او پاکستان د علماو د دریځونو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. د پاکستان د عالمانو شورا رئیس هم ټینګار کړی چې د پاکستان خاوره باید د افغانستان پر ضد ونه کارول شي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو دریم مرستیال ذاکر جلالي په تهران کې د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې له ترسره کولو وروسته ویلي چې افغانستان په بحران کې نه دی بلکې له سیاسي بحران څخه په اقتصادي او سیمه ییز فرصت بدل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي ویلي چې افغانستان په سیمه کې یو ډېر مهم هیواد دی او د سیمې ګډ راتلونکی د افغانستان له راتلونکي سره تړلی دی. ښاغلي عراقچي زیاته کړې چې په افغانستان کې د ناټو اوږدمهاله حضور او په نهایت کې په 2021 کال کې د دوی چټک وتل د امریکا د ناکامۍ نښه وه. سیمه ییزه ناسته چې د افغانستان پر محور جوړه شوې وه پرون په تهران کې د اسلامي امارت له ګډون پرته ترسره شوه. د دې ناستې په تعقیب د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس ذاکر جلالي ویلي چې تر 2021 زیږدیز کال وړاندې او د بهرنیو ځواکونو د حضور او د بېلابېلو هیوادونو د لاسوهنو له امله افغانستان د ځان او سیمې لپاره د امنیتي اندېښنو سرچینه وه. خو اوس د افغانستان دریځ له یوه سیاسي بحران څخه په یو اقتصادي او سیمه ییز فرصت بدل شوی دی. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه کولی شي د سوداګرۍ د پراختیا او اقتصادي اتصال لپاره د افغانستان له ظرفیتونو ګټه واخلي او دا ډول همکارۍ کولی شي د سیمې هیوادونو ترمنځ ثبات او ګټو ته لاره هواره کړي. افغانستان نن نور د بحران د مدیریت موضوع نه بلل کیږي بلکې د خپل اقتصادي موقعیت، نیک نیت او د وسنی حکومت د اقتصاد محوره بهرنۍ پالیسۍ له مخې کولی شي د مرکزي اسیا، لویدیځي اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ په یوه اغیزمن ارتباطي پل بدل شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د تهران له سیمه ییزې ناستې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان د سیمې یو ډېر مهم او ارزښتناکه هیواد دی او هر هغه څه چې په دې هیواد کې پیښیږي د سیمې د هیوادونو پر امنیت او ګټو مستقیمه اغیزه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت همداراز زیاته کړې چې په افغانستان کې ناټو ځواکونو اوږدمهاله حضور او په پای کې په 2020 زیږدیز کال کې د هغوی په بیړنیزه وتل د امریکې د ناکامۍ نښه وه او د افغانستان د خلکو لپاره یې ډېرې ستونزې رامنځته کړې. افغانستان کشور بسیار مهمی هست. مردم افغانستان به هر حال دارای ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای هستند. تلاش ما ایجاد یک همگرایی منطقه‌ای هست که بین کشورهای منطقه و دولت در افغانستان صورت بگیره برای صلح و ثبات بیشتر و پیشرفت منطقه‌ای. و ما صلح و ثبات منطقه رو فقط در یک چارچوب منطقه‌ای و بدون دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای یا کشور خارجی می‌بینیم. متاسفانه افغانستان برای سالهای طولانی رنج برده از حضور نیروهای خارجی، نیروهایی که یا از اشغالگری به اصطلاح نیروهای خارجی و حالا 2 دهه حضور ناتو، حضور نیروهای آمریکایی خب واقعا مصائب بزرگی رو برای مردم افغانستان پدید آورد. داسې باور شته چې د سیمې هیوادونو له افغانستان سره د مثبت تعامل په لټه کې دي او د افغانستان سیاسي، سوداګریز او اقتصادي اړیکې له سیمه ییزو هیوادونو سره پراخې شوې دي. افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه به ارزآوری افغانستان و داد و ستود افغانستان میتونه مسئولیت مفیدیت داشته باشه. د هر څه په داسې حال کې دی چې پاکستان تل ادعا کړې په افغانستان کې میشتې ترهګرۍ ډلې د سیمې د هیوادونو لپاره جدي ګواښ دی. هغه ادعا چې د اسلامي امارت له لوري تل رد شوې ده.
په همدې وخت کې استرالیایي رسنیو راپور ورکړی چې د سیډني د یهودانو پر یو جشن بریدګر پاکستانی پلار او زوی و او د راپورونو مخې په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 38 نور ټپیان دي. بیا هم ښه راغلاست. نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د افغانستان اقتصاد د دوهم پرلپسې کال لپاره د ودې او تورم په حال کې پیشبیني کړی دی. د بانک ویلي چې سږکال په افغانستان کې 2% تورم اقتصاد لري چې په سیمه کې تر ټولو ټیټه کچه ده. په ورته وخت کې د اقتصاد وزارت د کورني تولید خصوصي سکتور ملاتړ، د صادراتو وده، د زیربنایي پروژو پلي کول او د سیمه له هیوادونو سره اقتصادي همکاري د هیواد د اقتصادي ودې لاملونه ګڼلي دي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې تورم مخ په زیاتېدو بللی دی. د افغانستان حکومت لخوا په تیرو 4 کلونو کې د متوازن او اقتصاد پر بنسټ چلند غوره کولو سره اسلامي امارت د اقتصادي پروګرامونو په پلي کېدو کې اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. په دې وروستیو کې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان تورم به په 2015 کال کې په سیمه کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسیږي. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان تورم سږکال 2% اټکل شوی او دا وضعیت د خوراکي توکو د بیو د ثبات او د افغانۍ د اسعارو د پیاوړتیا له امله دی. د نفوس د چټکې ودې، د سوداګرۍ کسر او دوامداره فقر په څیرو ننګونو ته په اشارې سره نړیوال بانک ټینګار کړی چې افغانستان د اقتصاد د دوهم پرلپسې کال لپاره پراخیږي. خوشبختانه با اتخاذ سیاست‌های اقتصاد محوری امارت اسلامی افغانستان یه امر سبب ازی شد که با وجود تمام شوک‌ها بتونه اقتصاد افغانستان روی پای خودش ایستاد شود و بدون از اینکه دنیا افغانستان کمک‌های اقتصادی بکنه، حکومت افغانستان تا نیست که هم شاهد جذب سرمایه‌گذاری‌ها باشه و مبارزه با فساد بکنه و بتونه عواید ملی را به شکل شفاف جمع‌آوری بکنه و بتونه بودجه عادی و انکشافی خود از عواید داخلی تامین بکنه. په ورته وخت کې د اقتصاد وزارت د کارموندنې سکتورونو باندې تمرکز، د یو شمېر اماراتي شرکتونو د فعالیت بیا پیل، د کورني تولید او خصوصي سکتور ملاتړ، د صادراتو وده او د زیربنایي پروژو پلي کول د هیواد د اقتصادي ودې اصلي لاملونه ګڼي. د کورني تولیداتو څخه ملاتړ او ګټه اخیستنه په تولیدي او اشتغالزي سکتورونو باندې پانګونه او تمرکز، د یو شمېر اماراتي شرکتونو بیا فعالېدل، د خصوصي سکتور څخه ملاتړ او د لازمو اسانتیاو برابرول، د صادراتو وده او د سیمې هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا او په بیلابیلو سکتورونو کې د پراختیایي او زیربنایي پروژو د چارو پیلېدل او ورته نور موضوعات هغه مهم عوامل دي چې د ناخالص کورني تولید د زیاتوالي او اقتصادي ودې لپاره یې لاره پرانیستې ده. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د تورم مخ په زیاتېدو ګڼلی او ویلي دي چې هیواد د کډوالو د لویې کچې راستنېدو، سختې وچکالۍ، زلزلې او په سوداګرۍ کې د سیمه ییزو پرمختګونو په څیر ننګونو سره مخ دی. سازمان په افغانستان کې د تورم زیاتوالی د وارداتو پورې تړلی هیواد د زیانمنونکي کېدو، د تبادلې نرخ بدلون او په بیو باندې د نړیوال فشارونو لامل ګڼلی دی. برعکس د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت د هیواد اقتصاد د ښه کېدو په حال کې ګڼلی او د عرضې او تقاضا بدلونونه، د بیو بدلون او د اقلیم بدلون یې د متغیراتو په توګه ګڼلی دي. نوسانات در شاخص قیام بنابر تغییرات در میزان عرضه و تقاضا، قیمت جهانی کالاها، تغییرات اقلیمی و فصلی، وضع پالیسی ها و تغییر در سیاست گذاری های اقتصادی همیشه ثابت نمی باشند. په خپل راپور کې نړیوال بانک سږکال د جی ډي پي وده 4.3% پیشګویي کړې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په وروستي مرکه کې چې له جرمني رسنیو سره یې کړې وه، ویلي چې هیواد یې غواړي د هغو افغان اتباعو د لیږد پروسه ګړندۍ کړي چې د منلو ژمنه ورسره شوې ده. هغه د دې پروسې د ځنډ په اړه هم خبرداری ورکړې او زیاته کړې ده چې ډیری د نیول کېدو افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې پرون نږدې 15,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه شړل شوي دي. په داسې حال کې چې ګڼ شمېره هغه افغانان چې د جرمني حکومت د لوري د منل کېدو ژمنه ورسره شوې وه، لا هم په درېیمو هیوادونو لکه پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له خپلو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې هیله لري د دغو کډوالو د لیږد بهیر چټک شي او تر روان میلادي کال تر پایه جرمني ته ولېږدول شي.
نوموړي د هغو کسانو د لیږد په بهیر کې د ځنډ په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا مهال په پاکستان کې میشت دي او ویلي چې هغوی د پاکستان له لوري د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې دا مهال د دوسیې ارزونه او د الوتنو بهیر په چټکۍ روان دی او نوموړي له پاکستاني حکومت سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د دغو کسانو د ایستلو بهیر وځنډول شي. سیاست کلی مهاجرت در مورد پذیرش‌های جدید و اخراج مجرمین کماکان سختگیرانه و متناقض باقی خواهد ماند. به طور خلاصه آلمان متعهد به انتقال افرادی است که به آنها وعده رسمی داده است، در حالی که همزمان به اجرای قوانین اخراج برای پناهجویان رد شده ادامه می‌دهد. این دو سیاست در حقیقت در ظاهر متناقض، اما هر دو بخشی از تلاش آلمان برای مدیریت همزمان تعهدات بشردوستانه و کنترل مهاجرت قانونی هستند. په همدې حال کې د اسلامي امارت د کډوالو چارو علي کمیسون ویلي چې یوازې تېره ورځ نږدې 15,000 کسان له پاکستان او ایران څخه هېواد ته راستانه شوي. پاکستان به دلیل اون سیاست‌های خصمانه‌ای که بین دو کشور افغانستان و پاکستان به وجود آمده است، در واقع اون مشکلات اقتصادی این کشور و همچنین اون تهدیدات امنیتی که در واقع در این کشور برای اینکه بتواند این مهاجرین را به عنوان یک ابزار یا به عنوان یک فشار سیاسی بالای دولت کنی افغانستان، در واقع این اخراج‌ها افزایش یافته است که این مشکلات فراوانی را به مهاجرین به وجود آورده است. د یادونه ورده چې تر دې وړاندې الماني رسنیو دغه هیواد د چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې جرمني غواړي یو شمېر هغو افغانانو ته چې د لیک په تمه دي خبر ورکړی چې د هغوی د کډوالۍ دوسیې د جرمني له لوري نه دي منل شوي. په بغلان ولایت کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو د کمولو لپاره د ځوانانو کلنۍ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د ځوانانو دولتي ادارو فعال ګډون، د نیالګیو کینول، د چاپیریال ساتنه او په عامه غونډو کې د ګډون په اړه د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو د کمولو لپاره د اغیزمنو حل لارو په توګه ټینګار وشو. د ځوانانو کلنۍ غونډه د پلخمري په ښار کې د میهن ځوانانو نوښت موسسې لخوا د بغلان ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست په همکارۍ د دولتي ادارو استازو او یو شمېر ځوانانو په ګډون د اقلیمي بدلون د خطرونو مخنیوي او د پوهاوي کچه د لوړولو په منظور ترسره شو. د بغلان د کار او ټولنیز چارو رئیس نصرت الله پارسا وویل چې د دې پروګرام موخه د اقلیم د بدلون د خطرونو په کمولو کې د ځوانانو او دولتي ادارو فعال ګډون راجلبول دي. هغه د نیالګي کینول، د چاپیریال ساتنه او په عامه غونډو کې د ګډون د اقلیم د بدلون د منفي پایلو د کمولو لپاره اغیزمن لاره وګڼله. در این بخش باید کار بکنیم، چه از طریق نهالشانی باشد، چه از طریق نگهداری نهالهای شانده شده باشد که او آبیاری شود یا نگهداری شود، چه از طریق کندنکاری کانالها باشد، یک جای مشوره داده شود، یک جای جلسه گرفته شود. شما ببینید جوانایی که شما امروز جمع آوری شدین گپ‌های شما تاثیر خاص خود دارد. مشارکت فعال جوانان می تواند در افزایش آگاهی عمومی و گسترش صدا و پیام‌ها اثرات منفی تغییرات اقلیم نقش بسازایی داشته باشد. هر ایده و هر اقدام کوچک از سوی شما می تواند تغییر بزرگ ایجاد کند. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر استازو د دې غونډې د ترسره کېدو هرکلی وکړ او د اقلیم د بدلون، د اوبو د مدیریت او وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې ټولنیز ګډون مهم وباله. ناګهانه سیلابونه د دې همدغه وجه ده چې ناګهانه سیلابونه موږ تاسو ولیدل چې په بغلان ولایت کې او په بورکي ولسوالۍ کې بغلان مرکزي کې د دغه وجه وسه د موږ تاسو د افغانان رونه ډېر متضرره شول. په غونډه کې د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې په اړه مهم بحث وشو او ځوانان د پوهاوي لوړولو او د اقلیم بدلون د منفي اغیزو کمولو لپاره د دوامداره حل لارو چمتو کولو کې داسې پروګرامونه مهم وګڼه. برای هر فرد جوان لازم است که هر فرد از محیط زیست خود حفاظت کنه و کمک کنه به مردم و چیزی که آگاهی درباره محیط زیست میفهمن برای مردم باید رعایت کنه. این خیلی موضوعات عمده‌ای را مورد بحث صورت گرفت و ما آگاه شدیم و آموختیم و صحبت کردیم که البته درباره تغییرات اقلیمی بود که ما چه قسم از محیط زیست خود حفاظت بکنیم، خطرات محیط زیست چی است، تاثیراتی را که بالای محیط زیست داره، کدام عوامل هستند چه تاثیراتی را دارند.
د یادونې وړ ده چې د داسې پروګرامونو پیلول د اقلیمي بحرانونو د اغیزو کمول او د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي زیاتولو لپاره یو اغیزمن ګام کیدای شي. د دې پروګرام په پای کې ګډونوالو خپل نظرونه او وړاندیزونه له چارواکو سره شریک کړل او د دې مسلې د حل غوښتنه یې وکړه. استرالیایي رسنیو راپور ورکړی چې د سیدني ښار د یهودانو پر یوه جشن د ډزو په خونړۍ پیښه کې بریدګر پاکستاني پلار او زوی و. په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. پولیس وایي 50 کلن ساجد اکرام په پیښه کې وژل شوی او 24 کلن زوی نوید اکرم ټپي دی او روغتون کې تر درملنې لاندې دی. استرالیایي پولیسو ویلي چې یوازې همدغه 2 کسان د برید مسؤل دي او د دریم بریدګر پلټنه نه کیږي. یو شمېر اسلامي هیوادونو دا برید غندلی او هغه یې ترهګریز عمل بللی دی. استرالیایي رسنیو راپور ورکړی چې د سیدني ښار د یهودانو پر یوه مذهبي غونډې د ډزو په خونړۍ پیښه کې بریدګر یو پاکستاني اصله پلار او زوی و. د استرالیا پولیسو ویلي چې په دې برید کې ټول 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 38 نور ټپیان دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې د پیښې مشکوک کس 50 کلن ساجد اکرم او د هغه 40 کلن زوی نوید اکرم دی. پولیس وایي ساجد اکرم چې له تیرو 10 کلونو راهیسې د وسلې قانوني جواز درلود د پیښې پر مهال وژل شوی، خو زوی نوید اکرم ټپي شوی او دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د استرالیا چارواکو د هغه روغتي وضعیت بحراني خو ثابت بللی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې استرالیایي پولیسو په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د څېړنو پر اساس یوازې همدغه 2 کسان د برید مسؤل دي او د دریم بریدګر په لټه کې نه دي. یا د پیښه د نړیوالو غبرګونونو لامل هم شوی. یو شمېر اسلامي هیوادونو لکه سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، ترکیه، قطر او ایران د سیدني په بونډای ساحل کې پر یهودي ټولنې شوی برید غندلی او د یو ترهګریز عمل بللی دی. استرالیایي چارواکي وایي چې د پیښې په اړه پلټنې لا هم روانې دي او د برید د انګیزو د روښانه کېدو لپاره به نور معلومات وروسته له خلکو سره شریک شي. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.